هند له افغانستان څخه په 101 منډو سیالي وګټله. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د کرکټ اسیا جام سیالیو په ترڅ کې هند افغانستان ته په 101 منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ لوبغالي کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی هند ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. هند د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 212 منډې وکړې. پخواني لوبډل مشر ویرات کوهلي ناسوځېدلي 122 منډې وکړې. د ده ترڅنګ راهول 62 او رشید پنت 20 منډې جوړې کړې. د افغانستان فرید ملک 2 وکټې واخیستې. په توپوهنه کې د افغانستان د پیل دواړه لوبغاړي له کومې منډې جوړولو پرته په 0 وسوځېدل، خو ورپسې ابراهیم ځدران لوبه یو څه کابو کړه او ناسوځېدلې 40 منډې جوړې کړې. د ده ترڅنګ مجیب ځدران 18 او راشد خان 15 منډې وکړې. د توپ اچولو په برخه کې د هند بونیشور کمار د 4 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي وسوځول. هرشدیپ سنګ، روهیت چندر اشوین او د پیویک هوډا یو وکټه واخیسته. د کرکټ پوهې پاڼې د معلوماتو له مخې د نننۍ لوبې لپاره غوره شوی ویشتنځای مخکې نه و کارول شوی، چې د تیز توپ اچوونکو لپاره غوره بلل کېده. افغانستان خپله وروستۍ لوبه پاکستان ته په 1 وکټه بایللې وه. پاکستان دا لوبه د نسیم شاه په 2 پرلپسې شپږیزو په داسې حال کې وګټله چې 1 وکټه او 4 توپونه پاتې شو. په سکهنیو اسیا جام سیالیو کې افغانستان او هند دواړه لوبډلې په دې ونه توانېدل چې پایلوبې ته لار ومومي. د اسیا جام پایلوبه راتلونکي یکشنبې د سپټمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په دوبۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. هند که څه هم قوي لوبډله ده، خو د اسیا جام د دویم پړاو سیالیو کې ښه ونه ځلېده. یوه لوبه یې پاکستان او دویمه یې سریلانکا ته وبایلله. بل پلو افغانستان هم همدې ډول برخلیک سره مخ شو. د دویم پړاو دواړه سیالۍ یې وبایللې، خو د راتلونکي 20 اوريز نړیوال جام چمتووالي لپاره په دغه سیالۍ ګټورې وې، ځکه افغان لوبډله تر ډیره له لویو ټیمونو سره سیالي نه لري. افغانستان او هند دواړه په خپلو تیرو 5 لوبو کې 3 ګټلې او 2 بایللې. درنو لیدونکو، کله موږ سره په چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.